بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی النبی الکریم. محترم ملګرو، دا مهم درس دی. دا زده کړئ چې په څاروي کې اته شیان حرام دي. په حلال څاروي کې اته شیان، اته څیزونه خوړل دا حرام دي. اول دم مسفوح، یعنی روانه بهیدونکې وینه. بعض جاهلان د قربانۍ وینه څکي، ګوته پکې وینه کې راکاږي، به هغه په ژبه باندې راکاږي. وینه څکل د قربانۍ د څاروي بالکل حرام قطعي دي، جایز نه دي. دویم د تشو امتیازو ځای، یعنی د څاروي ذکر او فرج. دریم خصوصیتین، یعنی د مذکر څاروي انډې. بعضې کسان خو په مینه باندې د انډې خوري، دا بالکل جایز نه دي. او علامه شامی رحمه الله وایي چې وکره تحریما، دا مکروه تحریمي دي. څلورم د غټ او د سماتې ځای، یعنی شاته لاره، دا هم جایز نه ده د خوراک. پنځم غدود، یعنی چې دا وینه جمع شي او د هغې نه پخه غوټه جوړه شي، دا خوړل هم جایز نه دي. شپږم مثانه، د تشو امتیازو تیلی، دا هم جایز نه ده. اوم تریخه خوړل هم جایز نه دي. او اتم حرام مغز. کنز الدقایق او طحاوي دې کې لیکلي چې حرام مغز د دې استعمال د خوراک هم حرام دی. حرام مغز دې ته وایي چې د ملا په هډوک کې دننه چې کوم سپین رګي، دې ته حرام مغز وایي. او فتاوی محمودیه کې لیکلي چې په مذکوره شیانو کې دا کوم چې ماته شیان ذکر کړو، په دې کې د مسفوح قطعي حرامه ده، بالکل جایز نه ده. او دا نور شیان چې دي دا مکروه تحریمي دي. د دې شیانو خوراک هم ناجایز دی، ګناه ده. کومه تلکارۍ کې چې دا مذکوره شیان چې کوم ما ذکر کړه دا پاخه شي، په دې سره هغه تلکاري هغه هم ناپاک کېږي. بهرحال دا څو شیان پکې حرام دي.